آیا ته غواړې چې ستا په اولاد باندې جنسي تجاوز وشي؟ آیا ته غواړې چې ستا په وړوکي بچي باندې ستا په لورکۍ باندې جنسي تجاوز وشي؟ هیڅوک هم نه غواړي، هیڅوک نه غواړي. او څومره بده خبره ده، څومره موږ تاسو ځورېږو. الله دې نه کړي که چېرته دا رقم د خطرناکې حادثې سره موږ تاسو مخامخ شو. له همدې کبله نننۍ موضوع زموږ جنسي تعلیم یا جنسي روزنه او تربیه ده. هیله ده چې انشاءالله دا موضوع په خپله باندې هم سم زده کړئ او خپل اولاد هم په دې خبرو باندې پوه کړئ، تر څو آینده کې الله دې نه کړي د داسې خطرناکو حوادثو ښکار ونه ګرځي او موږ تاسو یوه سالمه او بهترینه ټولنه ولرو. دغه اولاد چې موږ تاسو ورته ډیر توقعات، ډیر امیدونه لرو، ان شاء الله آینده کې زموږ تاسو په درد باندې ولګي. نو دا ویډیو تر پایه پورې له موږ سره وګورئ. له هر څه نه مخکې تاسې باید چې کله ستاسو بچی زوی یا لور لس کلن شول، نو ته به ورته وایې چې ای بچیه، لس کلنۍ کې دغه جنسي تربیه او ښوونه او روزنه شروع کیږي. ته به ورته وایې ای بچیه، ستا دغه جسم دا ستا شخصي ده، ته باید د نورو خلکو په مخ کې پرتوګ ونه باسې. ای بچیه، دغه جسم ستا خاص اعضا لري، دا باید ته د نورو خلکو په مخ کې چاته ښکاره نه کړي، دا باید څوک ونه ګوري او نه هم باید ته د بل چا پرتوګ وباسې. ته باید د بل چا خاصو ځایونو ته او جسم ته ونه ګوري. موږ تاسو ته عادي خبره ښکاره کېږي، خو سبحان الله ډېره تاثیر لري او دا ماشومان کرا متوجه کېږي. ای لورې، مور باید لور ته تربیه او روزنه ورکړي چې ای لورې، ستا دا جسم دا ستا شخصي ده او دا خاص ځایونه لري. تو باید هیڅ چاته اجازه ورنه کړي چې دا وګوري یا یې لوس کړي او یا هم لاس وروړي، ځکه دا ډېر مهمې خبرې دي. که چېرته موږ تاسو الله مکړه دغه خبرو نه غفلت وکړو که نه، دا کومې خبرې چې زه تاسو ته کول غواړم داسې نشي الله مکړه چې آینده کې بیا موږ تاسو ډېر زیات وځورېږو. ګورئ، د الجزیرې د یو راپور له مخې هغوی وایي چې 49% ماشومان، یعنې تقریبا سم نیمایي ماشومان دا د جنسي ښکار او د جنسي تیري ښکار ګرځي. دا ډېر یو عجیبه غوندې راپور ده. دا دوی سروې کړې ده، دا یې معلومه کړي دي انسان ډېر زیات خفه شي چې په دنیا کې څومره مفسد خلک شته دي چې حتی له دغه تنکیو وړوکو ماشومانو څخه هم دغه رقم عجیبه غوندې او ناوړه استفاده کوي. نو که موږ تاسو خپلو اولادو ته او خپلو ماشومانو ته سمه تربیه او سمه روزنه ورکړو، یقینا چې په دوی کې به اسلامي اخلاق او دینی تربیه دا موجوده وي. خو الله مکړه که موږ تاسو غفلت وکړو او ووایو چې دا شرم ده او دا موږ نه ورته وایو زه خیر ده پرېږده، یو وخت به داسې راځي چې دا ماشوم به په خپله باندې ضرورت پیدا کوي چې دې خبرو کې فکر وکړي او د دې خبرو په اړه باندې معلومات ترلاسه کړي. نو بالاخره تا ورته معلومات نه دي ورکړي، خامخا خپل معلومات ترلاسه کړي. نو له کوم ځای به ترلاسه کړي؟ ملګرو ته به وایي یا به انټرنیټ ته ځي. نو که هر رقم معلومات مخې ته ورغله، آینده کې بیا موږ تاسو باید ګیله ونه کړو. کیدای شي اکثره دغه معلومات چې ملګري یو بل سره شریکوي دا ناسم وي، دا غلط وي، نو ستاسو د ماشومانو تربیه به هم ناسمه او غلطه وشي. نو موږ تاسو له لس کلنۍ نه ماشومان خپل پوهیږو چې ګورئ ماشومانو، ستاسو جسم دا ستاسو خاص د تاسې پورې. لورکۍ ته باید مور ووایي چې ګوره لورې، دا ستا جسم ده، بغیر له مانه ستا جسم ته باید څوک ونه ګوري. صحیح شوه؟ له مانه بغیر ستا جسم ته باید څوک لاس ورنه وړي. او که الله مکړه چا کوشش کو چې ستا جسم لوس کړي یا تا خاصو ځایونو ته لاس در وړي، نو سمدستي مقابله کوه، سمدستي چیغه وباسه، مونږ خبروه، ځکه ماشوم به ته پوه کړي چې ګوره ماشومه دا کار غلط، د یو چا جسم ته کتل یا لاس وروړل دا کار غلط ده. او هر چا چې دا کار کاو سمدستي به ته مونږ خبروي او یا به چیغه کوي او یا به تښتي. په دې سره به دا ماشومان پوه شي چې دا زمونږ جسم دا څه بې معنا شی نه ده او دا باید مونږ تاسو پټ وساتو. همدارنګه کرا تاسو باید لس کلن چې ماشومان شي، تاسو باید هغوی ته ووایئ چې ګورئ دغسې به مور باید ماشوم ته ووایي چې دغسې به د خپل جسم مینځي. کرا به یې پوهوي تر څو هغوی عادت شي. صحیح شوه؟ یو څو وخت لپاره چې ماشوم ته وایي دغه رقم به جسم مینځي، دغه رقم به د کالي وباسي تشناب کې، د باندې به لغړ نه راوځي. کالي چې وباسي او بدلوي په خاص ځای کې باید ته دا کالي بدل کړي. د خلکو په مخ کې باید ته خپل کالي بدل نه کړي. په دې سره ماشوم حیا زده کوي،
صحیح شو. همدارنګه موږ تاسو کله چې ماشوم ته د استنجا او د غسل کولو آداب ورزده کوو نو په دې سره ماشوم اخلاق زده کوي، یو فکر اخلي. صحیح شو. په دې سره ماشوم کې غیرت، عفت، حیا دا راژوندی کېږي ورځ تر بلې. نو موږ ماشوم پوهوو چې ماشومه دغه رقم ته تشناب ته ننوځې، دغسې د کالي باسه، دغسې راځوړندوه، دغسې بیرته اغونده، دغسې لامبه او دغسې استنجا وهه، مخه دې دغسې پاکوه، کله چې غټ اودس ماتې وکړه شا دې دغسې پاکوه. په دغه طریقه باندې دا ماشومان بیا کرا کرا څنګه کېږي پوهېږي. موږ تاسو چې کله ماشومان زموږ ستاسو لس کلن شي باید د دوی د ملاستې ځایونه څنګه کو دا هم سره جدا کو. دا موږ تاسو ته اسلام ویلی دی. الحمدلله په اسلام کې هر خبره دا له خیر او له برکت نه ډکه ده. نو په همدې خاطر باندې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې کله ماشومان لس کلن شي وفرقوا بینهم فی المضاجع، تاسې د دوی د ملاستې ځایونه سره جدا کړئ. یعنې ماشومان اکثره کورونو کې دوی په یو بړستنه کې په یو بستره کې دوی سره سملوي که نه. نو چې کله دوی لس کلن شول د احتیاطاً، ځکه دې وخت کې ماشومان د تمیز حالت ته رسیږي، یعنی د ښو او د بدو ترمنځ دوی فرق کولی شي، تمیز کولی شي. د دې په خاطر باندې موږ تاسو باید دوی سره جدا کړو کرا کرا. صحیح شوه که نه؟ بله مهمه خبره چې حتی په قرآن شریف کې هم بیان شوې ده، الله جل جلاله وایي ماشومانو ته مخکې له بلوغت نه په دغه لس کلنۍ کې 12 کلنۍ کې باید ماشومانو ته موږ دا تربیه ورکړو چې ماشومه کله د مور او پلار یا د بل چا کوټې ته ننوتلې ته به اجازت غواړي په ځانګړي ډول په 3 وختونو کې، سهار او ماخوستن او غرمه کې. غرمه کې په خوا وختو کې خلک ډیر ویده کېدل، نن سبا دومره نه ویده کېږي. نو دا د دې په خاطر باندې چې د ماشومانو نظر د بل چا په عورت باندې ونه لګېږي. په خاص وختونو کې حتی دا ماشومان هم خپل مور او پلار ونه ویني. دا اسلام موږ تاسو ته تربیه راکړې. سبحان الله. ماشوم ته به ووایي په لس کلنۍ کې، 11 کلنۍ کې چې ماشومه کوټې ته ننوځي، سهار ماښام یا د غرمې په وخت کې ته مهرباني وکړه اجازت غواړه. او چې کله غټ شو یعنی 14 کلنۍ ته ورسید بیا به ته ورته ووایې چې په هر حالت کې دی څه غواړي؟ اجازت غواړي. هر وخت کې چې دی کوټې ته ننوځي او بالغ شو باید دی اجازت غواړي. اوس راځو چې کله ستاسې ماشوم، ستاسو زوی او یا ستاسو لورکۍ 14 کلنه شو، نو بیا به تاسو کومې خبرې ورته ښیئ؟ اول به تاسو هغه ته الله جل جلاله ور وپېژنئ. زمونږ په دې ټولنه کې او ورته فقهي احکامات ښي. فقهي احکامات هم مهم دي، خو اول هغه څوک وروښیئ چا چې دا فقهي احکامات موږ تاسو ته راښودلي دي. دا دین چا چې موږ تاسو ته راښودلی ده او دا دین یې موږ تاسو ته مقرر کړی ده، اول ورته حق وښیئ، هغه لوی رب ورته وښیئ چې ګوره بچیه هغه لوی رب هغه له تا سره هر وخت ده، هر وخت تا ویني، هر وخت ستا خبرې اوري، هر وخت ستا کارونو نه خبر ده. حتی ته پیدا هم نه وې هغه لوی رب ته پېژندلی. زه له تا سره، مور به ورته ووایي، پلار به ورته ووایي، زه له تا سره یو څه وخت لپاره یم په دې ژوند کې، خو هغه لوی رب مخکې هم در سره و، پس له مرګه هم در سره ده، د تل لپاره در سره ده او هغه تا ویني. ته کله دا فکر ماشوم ته انتقال کې په ښو الفاظو باندې، په خوږه لهجه باندې، کله چې ماشوم رب وپېژني او په دې پوه شي چې په هیڅ وخت کې هم زه له هغه لوی رب نه پناه نه یم، بس هغه ماشوم بیا هیڅ وخت کې هم ګناه نه کوي. نو ته به ماشوم پوه کړي چې بچیه هغه لوی رب ګوره تا ویني، چېرته هم ګناه ونه کړي. اول به دا کار وکړي. دویم به دا کار وکړي چې د یوسف علیه السلام هغه مبارک داستان او واقعه چې الله جل جلاله په قرآن کې نقل کړې ده او د تاریخ لپاره یې عبرت ګرځولې، دا قصه به ته ورته وکړي. دا قصه موږ هم کړې ده، په یوټیوب کې پرته ده، نور علما هم کړې ده، په خپله یې هم وګورئ. ډېره د عبرت او له درس نه له فن نه ډکه قصه ده. الله جل جلاله دا قرآن کې موږ ته هسې نه ده را نقل کړې. یوسف علیه السلام ته زمینه د ګناه برابره وه، هغه ګناه ونه کړه، الله جل جلاله د پاچاهۍ تخت ته ورساوه. ای بچیه ته هم دغسې څه، ته هم ګناه مه کوه، ځکه ګناه ډېر زیات اضرار، تاوانونه لري. جسم به دې خراب شي، عقل به دې خراب شي، الله مه کړه وبه شرمېږي، الله به دې راونیسي. نو ګناهونه مه کوه. د یوسف علیه السلام دغه بهترین داستان ورته بیان کړه که نه، دا چې د ده په ذهن کې کیني هغه بیا ګناه نه کوي. همدارنګه د دې ترڅنګ ته به خپل بچي ته ووایې ای بچیه دا سترګې نه دي، دا د الله لوی نعمت. که ته چېرته ړوند وای که تا به چی کول؟ نن الحمدلله هر څه وینې. ای بچیه ناروا جهینو ته مه ګوره،
که په موبایل کې او کوم داسې د بل چا جسم ته مه ګوره، عورت ته مه ګوره، ګناه ځایونو ته مه ګوره. په دې سره به الله جل جلاله ستا زړه مطمئن کړي، زړه به دې روښانه شي، مطمئن خوشحاله آرامه ژوند به کوې. خو که الله مکړه چېرته یو دم تصادفي ستا دا نظر په څه شي باندې ولګېده، هېڅ خبره نشته، سمدستي دې نظر واړوه، ته نه ګناهګاره کېږي. الحمدلله دومره ښکلی دین په ښکلې لهجه باندې ورته بیان کړه. ای بچیه، که چېرته چا تنګولې په تنګولې یا پټې خبرې درته کولې، غلطې خبرې درته کولې، ما خبروه. زه ستا خیرخوا یم، زه به دې ترې نه بچ کوم، ما خبروه، مور دې خبروه. صحیح شوه؟ نو په دې سره ماشوم ډاډه کېږي، مطمئن. هر چا چې غلط کار کاوه ته پوهېدلې، بس ما خبروه. ای بچیه، که چېرته له تا نه داسې ټینګې غوندې اوبه ووتلې، تشویش مه کوه. په دې باندې انسان جنوب کېږي. د دې معنا دا ده چې ته ماشاءالله ځوان شوی او دا چې ووتلې ته باید ولامبې، غسل باید وکړي. خو که چېرته عامو حالاتو کې ښویې اوبه د شکه ووتلې یا له اودس ماتې نه بعد، نو په دې باندې څوک نه جنوب کېږي، په تا باندې غسل نه لازم کېږي، هېڅ خبره نشته، ورته تشویش مه کوه. دا طبیعي خبره ده، هر چاته دا پیښیږي. ای بچیه، زه نه غواړم چې تا له ملګرو نه مکمل جدا کړم. ای بچیه، زه غواړم چې ته ملګري ولرې، خو دومره ده چې ښه ملګري انتخاب کړه. هغه ملګري چې مونځ کوي، هغه ملګري چې دروغ نه وایي، هغه ملګري چې غلط شیان نه ګوري په موبایل کې، هغه ملګري چې هغه غلطې خبرې نه کوي. داسې ملګري ځان لپاره انتخاب کړه، ته به هم ورسره خوشحاله، ورسره عزتمن به او انشاءالله سر لوړی به ګرځې. ای بچیه، داسې ملګري د ځان لپاره انتخاب نه کړي چې الله مکړه هغه سبا ته بیا د شرمندګۍ سبب وګرځېږي. ای لورې، ای لورې، حرام عشق، ناروا مینه مخکې له واده نه دا په اسلام کې نشته. ګوره دا کارونه ونه کړي. ډېر داسې فتنهګر، ډېر داسې فریبکاره بد هلکان هم شته دي. ای لورې، شته دي داسې په دې ټولنه کې بد هلکان چې هغه به ګوره تا سره په چل کې وي، تا به دوکه کړي. پټې خبرې او یارانې دا مه کوه، دا ستا په تاوان باندې دي. د هر څه به انشاءالله په خپل باندې وخت باندې وشي. نو ته باید لور ته دا ووایې چې ای لورې، دا کارونه مخکې وادونه ممکن نه دي او الله مکړه دا د بې عزتي سبب ګرځېږي، دا د شرمندګۍ سبب ګرځېږي. پټې یارانې ونه کې ګوره. ای لورې، مور باید خپلې لور ته ووایي چې ای لورې، که چېرته تا وینه ولیده، هېڅ خبره نشته، دا د میاشتنۍ مریضي ده، دا راځي په نجونو باندې راځي چې کله تا باندې دا وینه راغله، نو بس منځونه مه کوه، روژې په تا باندې نشته، ذکر و اذکار وغیره کولی شي، عادي خپل ژوند دې مخکې بیا، هېڅ خبره په دې کې نشته. تشویش مه ورته کوه، غمجنه کېږه مه، سودایي کېږه مه. صحیح شوه؟ مطمئنه اوسېږه. کله چې دا وینه بنده شوه، ولامبه، بېرته دې خپل منځونه شروع کړه، او که روژې درنه قضا شوي، روژې قضایي دې راوګرځوه، د منځونو قضایي در باندې نشته. څومره بهترین اخلاق دي. لور ته تاسو باید دغه فکر ورکړي تر څو هغه تشویش ونه کړي، بل چاته لاړه نشي، له بل چا نه معلومات حاصل نه کړي. دا ډېر مهم معلومات دي چې تاسو یې خپلې لور ته ورکوئ. ای لورې، ستا د نامه لاندې خاص ځایونه دي، ډېر احتیاط کوه چې دې سره چېرته لوبې ونه کړي. په داسې یو ناپوهه ټولنه کې ژوند کوو، په داسې یو ناپوهه ټولنه چې د بکارت پرده دلته یوه باریکه نرۍ پرده ده چې کله هم څوک په دې باندې دا حالت ته ورسېدل، نو ډېر عجیبه فکرونه به د باندې وکړي، تهمتونه به د باندې ولګوي. صحیح شوه؟ ناقي بدګمانونه به د باندې وکړي. نو ای لورې، د جسم سره د ډېر احتیاط کوه او ښه ساتنه یې کوه. دا ټولې خبرې به تاسو انشاءالله خپل اولاد ته وکړئ په ښه لهجه باندې. ضرور ده چې دا ټولې خبرې تاسو په یو ځل ورته کتار کړئ، نه، د وخت په تېرېدو سره یوه خبره انشاءالله ورته کوئ تر څو د هغوی په ذهن کې دا خبرې کینی. ای والدینو، زه هم تاسو ته یو څو پیغامونه لرم. د الله خاطر وکړئ، په کور کې فلمونه مه ګورئ. ته چې نن فلمونه ګورې، دا ستا په اولاد باندې ډېر بد تاثیر کوي. حتی که ته پټ هم ګورې، سبا ته به ستا دقه بچي راجګېږي او هغوی به هم پټ فلمونه ګوري. نو د ګناه شیان په خپل کور کې مه ګورئ. موږ تاسو داسې نشو کولی چې خپل اولاد دا له موبایل نه مکمل محروم کو، آیپډ ورنه کو، کمپیوټر ورنه کو، مکمل ورته چې دا شیان به نشو کولی.
صحیح شو کنه. نو چې نشو کولای اولاد ته ورکړي خو صحیح استعمال باندې پوي کی، په صحیح استعمال یې پوي کی، ورته وایي چې دې کې تاسو غلط شیان باید ونه ګوري، په خپل باندې هم سم شي تر څو ستاسو اولاد ان شاء الله په آینده کې سم ووسیږي. دویم ای والدینو دا بچی تاسو پردې کورونو ته مه لیږئ او می هم د شپې لپاره نور خپلوانو کره پرېږدئ، بس راولئ. که چېرته تاسو د خپلوانو کره شپه کوله خو دوی دې هم در سره وي، خو چې تاسو شپه نه کوله بس دوی هم له ځانه سره راولئ. صحیح شوه. او که چېرته تاسو پوهېدئ چې دا ماشوم ګوشه نشین ده، کوشش وکړئ چې له دې نه اخلاص کړئ. ډېر ماشومان له دې وجې نه الله مکړه بې لارې کېږي چې دوی تکې تنها ناست دي او سوچونو ته یې مه پرېږدئ. دا خپل اولاد ښه مصروفه وساتئ، په سمو کارونو کې مصروفه وساتئ تر څو دغه خواو ته او دغه شاعرو ته زهر لاړ نشي. که چېرته تاسو کله ناکله ماشوم ولیده چې په دې خپل تناسلي آله باندې لوبې کولې، هېڅ خبره نشته، په نرمه طریقه باندې په سمه طریقه باندې پوه کړئ، په دې کې کوم مشکل نشته. صحیح شوه. هېڅ خبره نشته، پوه کړئ چې ماشومه په دې باندې څوک لوبې نه کوي، لاس دې را دې خواته کړه. همدارنګه بله مهمه خبره هغه دا ده ای والدینو محترمو او قدرمنو چې تاسې د دې اولاد په وړاندې څه مه کوئ، جنسي حرکتونه مه کوئ. تاسې چې د اولاد پر وړاندې جنسي حرکتونه کوئ، دا دغه فلسفه او دا فکر ډیر زر د ماشومانو ته ور انتقالوي. نو کوشش وکړئ تاسو چې په خپل منځ کې اړیکې ساتئ، په خاصو وختونو کې ساتئ، له ماشومانو نه لرې د ماشومانو په وړاندې دغه رقم حرکتونه کول دا صحیح کار نه دي. حتی که ادنا وړکي حرکتونه هم وي د خپل اولاد په وړاندې مه کوئ. نو ډیر احتیاط او ډیر کوشش مو ان شاء الله دا وي چې د اولاد په وړاندې ان شاء الله داسې حرکتونه ترسره نه کړي. او اخرنی مهمترین پیغام چې هغه موږ تاسو ته لرو هغه دا ده چې څومره هم زر کېدی شي ان شاء الله د خپل اولاد واده وکړئ، دا به ډیره غوره وي. اولاد واده کول هغه که نارینه وي او که زنانه وي دا د دوی په خیر باندې ده، د ټولنې په خیر باندې ده او د ټول امت اسلامي په خیر باندې ده. په دې کې تاخیر مه کوئ. نن سبا تاسو ته بهتر معلومه ده چې د فتنو دور ده، نو څومره زر ان شاء الله چې دوی خوندي کېږي، په دې کې ان شاء الله زموږ ستاسو ټولو خیر ده ان شاء الله. پاتې شو د کوروالي مطابق او د کوروالي اړوند چې کوم معلومات دي هغه تاسو بیا د واده په وخت کې ان شاء الله ورکولی شي. کله چې تاسو لور ودوئ، مور دې راجیګه شي او خپل لور ته د معلومات ورکړي، او که چېرته تاسو زوی ته واده کوئ نو پلار دې راجیګ شي او زوی ته د معلومات ورکړي، هغه معلومات چې د خاص اړیکو پورې تعلق لري د ښځې او د خاوند ترمنځ. باقي اخرنۍ خبره چې پاتې نشي، جنسي زورونه الله دې نه کړي که چېرته کومه حادثه داسې وشي او یا شوي وي چې چا باندې جنسي تجاوز شوی وي او یا زورېدلی وي، کړېدلی وي او له دې نه رنج وړي، نو دا خو ډېره اوږده او غټه موضوع ده چې تاسو ته زه په دې ویډیو کې نشم واضح کولی. په دې اړه الحمدلله ما کتاب لیکلی ده او تفصیلي دغه معلومات ما پکې ذکر کړي دي. د اولاد په اړه هم پکې معلومات شته دي. ځوانانو ته خصوصا ډېرې مهمې سپارښتنې دي چې څرنګه کولی شي د فتنو په دې ډک دور کې دوی له ګناهونو څخه او له دغه فتنو څخه لرې پاتې شي. دا کتاب تاسو ته په افغانستان کې په مختلفو کتابخانو کې ان شاء الله پیدا کېدی شي، لاس ته راوړلی شي. ان شاء الله چې دا کتاب په لوستلو سره به تاسو له دغه ستونزې څخه ډیر په اسانۍ سره ان شاء الله راوځئ. په دې هیله چې دا موضوع تر ډیره اندازې پورې الحمدلله ما تاسو ته واضح کړې وي او تاسو به پوه شوي. کوشش وکړئ چې ان شاء الله دا خبرې زده کړئ. کرا یوه جمله وړکۍ خبره یا څنګه چې تاسو ته اسانه وي دا خبرې ان شاء الله خپل اولاد ته ورسوئ. هغه عمر چې ما انتخاب کړ 10 کلنۍ نه تر 14 کلنۍ او 14 کلنۍ نه من بعد دغه پکې مراعات کړئ ان شاء الله تر څو ګډوډي رامنځته نشي. او دا ویډیو له نورو دوستانو سره هم شریکه کړئ. الله جل جلاله مو آباد، خوشحاله او سوکاله لره او الله جل جلاله دې زموږ ستاسو ټولو د اولاد حفاظت وکړي. والسلام علیکم ورحمت الله.